د شهوت په وجه چې ذکر له لاس وړلی یا د ښځې فرج له لاس وړلی نو د دې سره اودس ماتېږي او که نه وایي د کپړو سره ښه دا صحیح اوس مسله واضح شو د کپړو سره نو نه ماتېږي هسې په کپړو له پاسه د خپل ذکر سره لاس لګول یا د زنانه د عورت سره لاس لګول په دې اودس محض نه ماتېږي چې څو پورې د دې سړي نه سنې تلي یا د زنانه نه سنې تلي زنانه نه سلاړو د هغې اودس مات شو او که د دې سړي نه سلاړو نو دا اودس څه شو مات شو او چې سنې تلي نو بیا اودس نه ماتېږي والله اعلم د ورو سوال کړی جنابت په حالت کې ذکر او اذکار جایز دی او که نه کولی شي په دې باندې مخکې موږ یو تفصیلي جواب ورکړی چې د جنابت په حالت کې ذکر او اذکار جایز دی بار بار به درود وی بار بار به درود وی مطلب دا نه چې تا باندې هېڅ واجب دي فرض عین دي چې بس که دې ونه وجو ګرانګار شو خو د مسلمان طریقه دا چې بار بار به وی کرم د رسول صلی الله نوم واورې یو درود وایه مختصر درود وایه علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه وسلم چې سړی هغه اوږدو درود ولځي چې اللهم صل علی محمد وعلی محمد چې دی وایي هغه عالم پکې وسلو پنځه پیرې نور نوم اخیستی د رسول صلی الله علیه وسلم دغه مختصر دی وایي خو په درودو کې خیر دی ټول خیر پکې پروت دی والله اعلم هغې ته جلسه استراحت وایي چې انسان د اولني رکعت نه دویم ته پاسي او د دریم نه څلورم ته پاسي ډایرکټ به پاسي که نه جلسه استراحت به کوي نو د رسول صلی نه جلسه استراحت ثابته ده او کله نه کله نه کول هم ثابت دي نو صحیح طریقه دا ده چې کوئ او کله نه کله مه کوه داسې به لازم کیب نه چې بس لازم ده نه دا کمزوري خبره چې بلکل لازمه او کم علما چې د دې نه جوابونه کوي او بلکل نه ثابتوي نو د هغوی خبره هم کمزورې ده نو صحیح طریقه ده چې جلسه استراحت کوئ او کله نه کله مه کوه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين